یو کس تپوس کړی دی زه خوب کې ماران وینم. مار نه وي مار. نو علماء کرام فرمایي او معبرین حضرات چې کم سړی په خوب کې مار ویني دا دشمن ده. که په کور کې ویني چې کور کې ربانې مار راځي نو دا خاندانی دشمن ده، د خاندانې. او که نه باري بار دی کې ویني چې بار در باندې نو هغه باري دشمن ده. او که یو سړی وویني چې د خوب کې مار وینم خو مړې کم نو معبرین حضرات فرمایي چې دته به الله پاک جل شانه په هغه دشمن باندې غلبه نصیب کی او دا به په هغه دشمن باندې سوي غالب به وي او دشمن به مغلوب وي. او بعض خلک وایي چې زه خراب خوبونه وینم. نو که یو سړی د خوب خراب وویني پریشان کن خوب وویني نو احادیث مبارکو کې راځي چې کله پریشان کن خوب وویني نو چې راپاسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 3 ځلې ووایه او ګس طرف ته 3 ځلې توکه بس د دغه خوب اثر الله پاک جل شانه ختم کی. بے پروا مه کوه خو لیکن دا طریقه وکړه چې راپاسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه. او بعض علماء کرام فرمایي کتابونه لیکي چې کم سړی سورة انشراح الم نشرح لک صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك دا صورت مبارک یې نو د دې په برکت په انشاءالله به نیک خوبونه ویني او خیسته خیسته خوبونه به ویني. نو که چا غلط خوب او نه پریشان کن خوب لیدلی وي نو هغه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي او ګس طرف ته دې توکي بس به انشاءالله د دې اثر ختمیږي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.